ماشوم روزنه، ننګونې او حل لارې. دا کتاب د مور او پلار، ښوونکو او هر هغه چا لپاره یو بشپړ لارښود دی څوک چې غواړي خپل ماشومان په غوره توګه وروزي. له ماشومتوبه تر ځوانۍ پورې دا کتاب موږ ته ښیي چې څنګه د ماشومانو ستونزې حل کړو، هغوی وهڅوو او غوره انساني ارزښتونه ور وپېژنو. د لوبو ارزښت، د ماشوم ژړا او ضد ته حل لارې، د عصبانیت کنټرول، د هڅونې او سزا متوازنې تګلارې، د خوړو او خوب تنظیم، د ویرې مخنیوی، د مجلس آداب، ژبنیو ستونزو حل، د زده کړو پیل او تر ټولو مهم د دروغو مخنیوی او د ناسمو لارو اصلاح. همداراز دا کتاب تاسو ته عملي لارې چارې درښیي چې څنګه خپلو ماشومانو ته زړورتیا، په ځان باور، اخلاص، ادب، پاکلمني او نبوي اخلاق ور وښایئ. او کله چې ستاسو ماشوم تازه ځوانۍ ته رسیږي، دلته به هم لارښوونې ومومئ، له دوستۍ نیولې تر ارزښتونو پورې. نو که غواړئ له یو عادي مور او پلار څخه یو رښتینی، مهربان او بریالی روزونکی جوړ سي، دا کتاب ستاسو لپاره دی. ماشوم روزنه، ننګونې او حل لارې. لیکوال دکتور حسان شمسی پاشا، ژباړن نصیر محمد مشال. د لیکوال پیژندنه: دکتور حسان شمسی پاشا د سوریه هیواد د حمص اوسیدونکی دی. لومړنۍ زده کړې د حمص په ولایت کې کړې دي او طب یې د حلب په پوهنتون کې ویلی دی. بیا انګلستان ته د تخصص لپاره تللی او د زړه په ناروغیو کې تخصص اخیستی. وروسته له هغې د ملک فهد نظامي روغتون د زړه ناروغیو د برخې مشاور پاتې سوی دی. ډېرې طبي څېړنې یې کړي او مهم کتابونه یې په دې ډول دي: وصايا الطبيب، شبابك كيف تحافظ عليه، صحتك بين الحقائق والأوهام، الإعجاز الطبي في القرآن والسنة، الصوم بين الفقه والطب، صوموا تصحوا، مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون، كيف تربي أبنائك في هذا الزمان. همدا کتاب پښتو ته نصیر محمد مشال ژباړلی او نور خپرندوی چاپ او خپور کړی دي. او داسې نور سره د دې تالیفاتو نورې طبي او علمي مقالې د امریکا او اروپا په طبي او علمي ورځپاڼو کې خپرې سوي دي. د ژباړن پیژندنه: نصیر محمد مشال د پیدا محمد زوی، د وردګ ولایت چک ولسوالۍ د برغسون په کلي کې زیږېدلی دی. لومړنۍ زده کړې په بېلابېلو دیني مدرسو کې کړي، تر 12 ټولګي زده کړې په افغان دارالعلوم کې بشپړې کړي او بیا د کانکور ازموینې له لارې د کابل پوهنتون شرایط پوهنځي تعلیمات اسلامي څانګې ته لار موندلې ده چې په 1403 کال کې له یاد پوهنتون څخه د لیسانس په کچه سند ترلاسه کړي او په دې موده کې د عربي ژبې نوموتي کورس مرکز النیل څخه یو کلن ډیپلوم هم ترلاسه کړی دی. نوموړي تر دې دمه 4 کتابونه د ځوانانو توشه، ولوله، اسلام د خپلو پیروانو د ناپوهۍ او علماو د بېوسۍ ترمنځ او همدا کتاب لیکلی او ژباړلی دی.